اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سو پوری سپارا نه د شروع شوی نه خیر د کتا سو دغه نه تقسیموي نه دې تلا فی الحال ضرورت نشته. سپارا شروع شي که خیری بیا به ریلونه تقسیموي. بهرحال اوس دې اوس پځای کې اوس خیر اوس دی بحال پراتی د دې نه مخکې د قرآن عظیم الشان ابتدائی معمولی غنتا فضیلت ذکر شو. اوس د قرآن کریم متعلق ابتدائی تعارف پیژنګلو. د قرآن عظیم الشان نوم او د دې وجه تسمیه چې دې ته قرآن ولی وی. علامہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ د قرآن پاک تقریباً 55 نمونه شمار کړي دي. 55 نمونه د قرآن پاک شمار کړي دي، بلکې بعض حضرات د دې تعداد د 90 نه هم زیات نقل کړي دي د قرآن پاک نمونه. لیکن حقیقت دا دی چې دی علماء کرامو د قرآن پاک هغه صفات یعنی صفتی نمونه ټول لا جمع کړي دي او دا صفات یې د قرآن پاک نمونه شمار کړي دي. یعنی مونږ وای پلانې بهادر دی، زړور دی، لیکوال دی، مقرر دی او نخباز دی وغیرہ، عالم دی، قاری دی. نو دا اصل کې صفتونه دي د دغه انسان. خو بعضی علماء دغه صفتی نمونه هم چې دینو په د قرآن پاک په نمونو کې راوستي دي او شمار کړي دي. لیکن اصل حقیقت دا دی چې د قرآن پاک بنیادی 5 نمونه دي. قرآن پاک بنیادی 5 نمونه دي چې هغه 5 وانه قرآن په خپل ذکر کړي دي. د ټول لومبه لفظ د قرآن القرآن چې دا د قرآن پاک نوم دی القرآن. دویم د قرآن پاک د پاره چې نوم ذکر شوی دی الفرقان، فرقان ټکی ذکر شوی دی. دریم الذکر، ذکر ذکر شوی دی قرآن پاک د پاره. سلورم الکتاب، قرآن پاک ته کتاب ویل شوی دی. او پنځم التنزیل. دا 5 د قرآن پاک خاص نمونه قرآن په خپل ذکر کړی دي. او په دې ټولو کې بیا زیات مشهور نوم چې دی نو هغه لفظ د قرآن دی. د قرآن پاک دا قرآن لفظ چې دی نو په نومونو کې د قرآن دا لفظ ډیر مشهور دی. الله تعالی په خپل په قرآن پاک کې تقریباً 61 مقاماتو کې 61 مقاماتو کې د قرآن پاک د پاره لفظ د قرآن نوم د قرآن ذکر کړی دی او په دې نوم باندې یاد کړی دی. لہذا د قرآن دا لفظ چې دی نو دا په ټولو کې بیا شهرت دی لفظ ته حاصل شوی دی. نو عام طور د الله دا کتاب چې خلق پیژني نو په لفظ د قرآن سره پیژني. اوس د قرآن پاک معنا څه ده؟ د قرآن معنا څه ده؟ نو د دې 2 معناګانې دي. د قرآن خپل لغوي معنا جمع کول دي، بنیادی معنی خپل جمع کول دي، او دویمه معنی لوستل دي. دا لفظ په معنا د لوستلو راځي. لہذا قرآن پاک کې حروف او کلمات هم راجمع کیږي او د الله تعالی احکامات پکې هم راجمع شوي دي. د دې وجنه قرآن ته قرآن ویل صحیح شو چې دا جمع کون کې د حروف او د الفاظ او د الله تعالی د احکاماتو یو راجمع کون کی کتاب دی. نو په دغه لحاظ سره دیتا
قرآن وای ځکه چې د قرآن خپل بنیادی معنا جمع کون کې. او د دې نه علاوه قرآن پاک یو داسې کتاب دی چې د ټولو کتابونو د دنیا کې چې څومره کتابونه دي، که هغه دینی کتابونه دي او که د دین نه علاوه دي، د ټولو نه زیات قرآن پاک لوستل کېږي، د ټولو نه زیات. نو لہذا قرآن پاک په معنا د لوستلو هم صحیح شو، یعنی یو معنا د قرآن جمع کول او دویمه معنا د قرآن لوستل. نو جمع کول دا دی چې دا الفاظ، احکامات، حروف ټول سره را جمع کړي دي. حالات د قیامت، د انسان د پیدایش نه مخکې حالات، د جن حالات، د پس حالات، د قبر، د جنت، دوزخ، ټول حالات را جمع کړي دي. نو ځکه ورته قرآن وایي چې دی را جمع کوونکی دی. او دویم د قرآن معنا لوستل، نو ځکه ورته قرآن وایي چې په تمام دنیا کې د دې نه سوا لوستل بل کتاب نه دی شوی او نه کیږي. د دې وجه نه لکه مثال په طور یو سړی وي ډېر زیات بهادر دی، نو موږ د ډېرې بهادرۍ د وجې موږ ویل لکه فلانې ازمری دی، ازمری دی، د ډېر بهادرۍ د وجې. نو د دې وجه نه قرآن معنا لوستل، چونکې د قرآن لوستل ډېر زیات کیږي، بس هغه لوستل نوم پې بس مشهور شو قرآن. قرآن پاک کې الله تعالی فرمای او دا دواړه ذکر کړی دي، ان علینا جمعه وقرآنه، بشک جمع کول او لوستل د دې قرآن. نو لہذا په دې کې الله پاک دواړه ټکي استعمال کړل. دا قرآن وضاحت په خپل وکړو چې جمع کول د دې قرآن او لوستل د دې قرآن. لہذا د قرآن د پاره جمع کول او لوستل دواړه الفاظ استعمال شو. قرآن پاک کې الله پاک د کافرانو متعلق فرمای وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الله فرمای دا کافران چې دین دی یو بل توي چې دی قرآن ته وګ مګ ده، قرآن ته وګ مګ ده، او هر کله چې د قرآن لوستي شي نو تاسو شور شغرب کوي، نو تاسو به په دې پیغمبر غالب شي، په دې قرآن به غالب شي. لہذا یو خو ته دا مطلب راووته چې قرآن عظیم شان هر ځای کې لوستي شي، کاغه تلاوت کیږي او کاغه درس د قرآن کیږي، انتهایی ورسره خاموشي دا فرض ده په انسان باندې، لازم ده په انسان باندې. په دغه دوران کې خبره اترې کول کاغه نیکه خبري نه دي. ما مرګري ما نه تاسو کو یې راځي چې ترجمه تکینم نوی آیا د ترجمه دی دوران کې زه خپل وظیفه په تسبو برابرول شم؟ ما بالکل نه، بالکل نه. دا خو بیا مطلب دا دی چې دا هغه تسبو هغه حیثیت د قرآن نه اوچت شو، نه دغه دی قرآن دوران کې با مکمل چې کم دی بس ټوله توجه دیتی، نه به دی دوران کې تسبیح اړه او نه نور څه خبرې کوي. بهرحال نو په دې آیات کې الله پاک لفظ د قرآن ذکر کوي، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، چې کافران وایي چې دی قرآن ته غوږ مګ دی. نو په دې کې دی خبره ته اشاره الله پاک فرمایله چې کافران هر څومره د قرآن مخالفت کوي او د دې نه خلق منې کوي، لیکن د لفظ د قرآن د دې خبرې وضاحت کوي چې دا د الله تعالی را لېږلی شوی کتاب دی او دا لوستلی کېږي او ټول عمر به دا ویلي کېږي. که تاسو هر څومره د دې مخالفتو کې خدا قرآن به ویلي کېږي. دا ستاسو په دې شور شغرب یا ستاسو په دې رکاوټونو د قرآن دا تعلیم او دا نظام څوک بندولی نشي، او دا به تر قیامت دروازې پورې لوستی شي. او چې د چا سره محبت وي دی په قبر کې قرآن لولي. الله دې مونږ ته په قبر کې د تلاوت توفیق راکړي. د حدیث مبارک کې راځي چې یو مسلمان وفات شو، خو د هغه قبر داسې بیا غیب و چا پیژندنه لکه ورشو. صحابه کرام په دغه ځای منتلو، نو دغه ځای کې لکه کېناستو، نو د قبر نه د تبارک الذي آواز واورېده. ناغي زر نبی علیہ السلام لرال وی سیب د دې ځای نه د تبارک الذي آواز راځي. حضرت ورته وی ټیک ده، وی د دې انسان تبارک الذي سره محبت ډیر زیاتو، ډیر زیاتو. وی الله پاک ورته په خبر کې دغه د ویلو توفیق درکو، تاسو ته ښکارا کړ، تاسو ته ښکارا کړ. دا ډیر واقعات مثالونه داسې تیر شوي دي
چې د قبر نه چې کم دی آواز د تلاوت راغلی نو دا څومره د خوش قسمتۍ خبره ده چې بعد الوفات چې کم دی د قبر نه د تلاوت نو دا د هغه چا د قبر نه به د تلاوت آواز راځي چې د سره په دنیا کې تعلق ساتلی وي محبت یې کړي لکه یو بزرګ په یو مقبره تېرېده د قبر نه تلاوت آواز ورده سبحان الله حیرانتیا په وخت کې به انسان سبحان الله وي نن زمونږ ابو عثمان د سکول ماشومان مقابلې له بوتلو د نعت او د تلاوت ناغه زمونږ ماشومانو وګټله نو ساره په اسمبلی کې داغه اناونسمنت کو چې هر دغه څنګه ماشومان چې کم دی په تلاوت کې او په نعت کې دویم پوزیشن راغی نو هغه استاد سکول لکانو ته وی لاسونه پړقوي مې دا خدای بندگانو ما د دې په ځای په وته ویلو چې شابه ټول وایي سبحان الله سبحان الله زمونږ د انګریز طرز روان دي د خوشاله په وخت کې به انسان سبحان الله وی لاسونه پړقول الله د غیر دین خلکو کار دی بهرحال نو الله فرمایي که تاسو د قرآن ډیر مخالفت وکړي خدا به بس ویل کیږي په دنیا کې د تلاوت تاسو نشه بندولې نو دا خو د لفظ د قرآن متعلق معمولی غونته وضاحت اوس وحی او د دې حقیقت چې وحی څه ته وایي او د دې څه حقیقت ده قرآن پاک چې دنیا ته په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کومه ذریعہ نازل شوی دی هغه ذریعہ ته وحی وایي دا گویا کې د وحی هغه بنیادی تعریف دی چې په کومه ذریعہ سره قرآن پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغلی دی نو دغه ذریعہ ته وحی ویل کېږي اوس دا وحی څه شی دی د دې څه حقیقت دی چونکه د قرآن پاک تعلق براه راست او بنیادی طور د وحی سره دی د دې وجنه د وحی متعلق یو څو خبرو باندې ځان پوهه کول دا ډیر ضروری دی د وحی ضرورت چې د وحی ضرورت ولې پیښ شو ول انسان د وحی ضرورت ولې پیښ شو هر مسلمان په دې خبره پوهیږي بلکې دا عقیده ده چې الله پاک انسان دی دنیا ته د ازمایش لپاره را لېږلی انسان چې الله پیدا کونو په ازمایش ورواچو په امتحانات ورواچو آدم علیه السلام یو څو ورځې بس په جنت کې لګ د خوشحاله ژوند تیر ک او بیا په امتحان شروع شو او نو چې زمنګ په نیکه باندې امتحان راغی نو زه به څنګه خلاصېږم تر قیامت دروازه پورې دا ټول د دنیا زندگی دا ایگزامینیشن حال امتحانی حال لیدا دې کې هر انسان کا هغه نارینه دی او کا زنانه بالغ بس هغه امتحان کې مبتلا دي نو کدی امتحان کې دې کامیاب شونه بس ورپسې ټول عمر مزيدي او کدی کې ناکام شونه بس ټول عمر خفګان او غمونو عذابونه دي اوس چې ازمایش د پاره را لېګل دي نو چې یو الګ امتحاني حال کې کینی او د تاړو پته نه چې بس کې امتحان ورکوم مال سټډي پکار دا کم قسم کتاب وګورم سم مطالعه کم ندی به امتحان څخه ورکی د دې وجنه د دې انسان په ذمہ سفرایز س ذمہ داري هغه الله پاک لازم کړی دي او د دې ذمہ دارو او فرایض پورا کولو لپاره د دې انسان په خدمت او تعاون کې ټول کائنات لګولې لګیا د انسان امتحان ورکي نو دې داسې مثال دی لکه یو ځای کې امتحان لکان ورکي او دلته ورته حکومت د طرفه یا د سکول له طرفه کارپیټونه مو وړيږي او سورته یا کنډیشن مرته ولګي او شربتونه مرته او بو او ډوړې او هر سرنا هر څورته تنظیم صرف د دې د پاره چې دا انسان امتحان ورکي او دې امتحان صحیح طریقې سره اوس دا انسان لګیا د امتحان ورکي لیکن د امتحان کې د کامیابی د پاره او د سہولیات ورکول د پاره چې د سہولت ملو شي الله تمام کائنات د په خدمت ولاګول چې تمام کائنات زمکه اسمانون انوار سپومه پرن چرن درن حیوانات هر څه جګم دي حتی چې هغه مبارک مخلوق چې فرشتي دي هغه هم د په خدمت ولاګول چې بس تاسو هر قسم سہولیات د برابر کې هر قسم سہولیات خو چې صرف دې دا امتحان چې کم دی په خطر طریقې سره ورکی دې چې د صدپاره مارا لېګل دي چې هغه کې دې ناکام نشي نو لہذا د دینه دا معلومه شو چې انسان باندې الله پاک کومې ذمہ داري اخیری هغه ډېر زیات ضروری او اهم دي چې کوم امتحان دی ورکی او کومې ذمہ داري د باندې پرتی دی هغه ډېر اهم دي چې دا غي د پر الله دونه تنظیم وکړي په دې هوا کې تاسو ګوره کم قسم گیسونه دي
انسان د پیدایش نه مخکې اکسیجن، کاربن ډای اکساید، هایدروجن چې کوم شي د لپاره ضروری دي هغه د مخکې نه چې کم دی په دې فضا کې دغه تناسب برابر کړي چې دا ګیس پکې څومره پکار دی او په څومره انداز سره پکار دی، ټول تنظیم د مخکې نه برابر کړي د ته سہولت امتحاني حال کې د مشکلات پیښ نشي. او بل انسان سره انتهایی محبت هم دی د الله پاک چې د دې ذمہ دارو د پوره کولو د پاره د امداد او تعاون آرام د پاره ټول کائنات په خدمت ولګو. لہذا دنیا ته د انسان د راتلو نه پس د انسان د پاره دوه غټ او بنیادی کارونه ضروری دي. یو دا چې د دې انسان نه په دې کائناتو کې سلور وانه طرف ته کم سيزونه خواره واره پراتی دي چې د دې سيزونو دی ټیک ټیک او صحیح کار د دې نه واخلي. یو د انسان غرض انسان چې دې انسان پیدا شو او د په دې ژوندۍ کې غیر چاپیره د نسونه سيزونه دي د دې نه بده فائدہ څنګه اخلي او دا بده صحیح څنګه استعمالوي. او دویم دا چې د دې کائنات او د سيزونه انسان استعمالوي نو چې په دې کې د الله پاک احکامات دی مد نظر اوساتي. څه مراد ده؟ یعنی ګور تاسو یو کمپیوټر واخلې، ټیپ ریکارډ واخلې، بل سواله نو هغه کپنی غي سره یو کتاب چرولېږي چې بای دا کتاب چړم به مطالعه کا چې دا کم ماشين تا ته درغه چې دا به څنګه استعماله د دې استعمال به څنګه. اوس انسان دا کتاب چما نمزان نه پوي او داغه نه څوک ماهر سړی چې هغه د مخ کې نه دا ماشين استعمال کړي داغه نم په ځان نه پوي او دا ماشين دی پیژنیم نه او دی استعمال شروع کی خو یا په ځان خو کی یا باغه ماشين اوس بس ختم بشي. د دې وجنه بل خبره دا ضروری ده چې دا انسان الله پیدا ک نو دی بوس دا معلومه چې زما کم مالک ته زما کم خالق ته اوس هغه به څنګه طریقې سره ماته چل خي او زه به دا سيزونه څنګه استعمالو. یعنی د الله پاک د احکاماتو په خیال اوساتي ځکه چې د خالق او مالک الله دی او د کائنات خالق او مالک هم الله دی. نو عقل دا تقاضا کی چې هر کله د هر یو شی خالق او مالک الله تعالی دی نو بیا د الله تعالی د احکاماتو مطابق هر څه شي کنه چې د مالکم الله دی او د کائنات مالکم الله دی نو دی پکې بیا ول خپل تبت چلی بیا د خپل مالک او د آقا د طبع او د مزاج نه ول خلاف ورزي کوي. لہذا دویم کار د انسان د پاره دا ضروری دی چې دی داس یو حرکت اونکي چې هغه د الله تعالی د مرزه خلاف وي. اوس دې دوانو کارونو د پاره انسان ته د علم ضرورت دی، یعنی په دې کائناتو کې د سيزونو استعمال او د خپل خالق مرزي معلومول. اوس دا به د څنګه پته لګي چې دا څونه سيزونه پیدا کړی دی الله پاک دا به اخر ز څنګه استعمالوم او دا به د الله د مرزه مطابق څنګه استعمالوم. دا رهنمایي به ماته اوس کوم ځای ملاويږي د دې ټول د پاره زته پر د رهنمایي ضرورت نو تر څو پورې چې د انسان ته دا معلوم نه وي چې د دې کائنات او حقیقت څه دی د دې په کوم سیس کې څه خاصیتونه دي د دې نه به فائدہ څنګه اوچتول شي نو تر دغه وخت پورې د دنیا یو سیس هم د خپل صحیح فائدې د پاره استعمالول نشي. لکه څنګه چې یو ماشوم یو فائدہ ناک سیس ګوره دا کور کې چاړو شو وغیرہ څونه د فائدې سیس دي لیکن ماشوم له لاس کور کزانو به زخمی کی ځکه چې هغه دغه په استعمال نه پوي نو هغه الټا د ځان د نقصان لپاره استعمال کی. نو تر څو پورې چې انسان ته دا معلومه شوی نه چې د الله مرزي څه ده هغه کم کارونه خوخی او په کوم خپکیږي نو تر دغه وخت پورې د الله تعالی په مرزه چلیدل دا ناممکن دي. لہذا د الله تعالی د انسان د پیدا کولو سره درې سيزونه داسې پیدا کړی دي چې دې سره بد دي مذکوره خبرو یعنی کائنات او د سيزونو استعمال د الله تعالی د مرزه مطابق د دې علم او پوهه بدته حاصل شي. د ټول لومبه انسان ته الله پاک حواس خمسه ورکړه د لیدلو طاقت، چونه کی طاقت، د نیولو طاقت، د جبه طاقت، د اوریدو طاقت، دا ټول د 15 حواس خمسه دي. دې ته حواس خمسه وایي. لومبه الله پاک د دا پیدا کړ په بدن کې دې بلومبه په دې باندې د هر چیز چې کم دی خو بد او وغیرہ هغه معلومه. او دویم دا چې بیا د دینه چې دې پاتې شي چې په دې هو یو چیز به دې معلوم کی اوس به ورپسې فیصله کول غواړي چې سبا کی لکه نظر باندې انسان یو چیز ته وګوري نو د سترګې پہچان نشي کوله
چې دا سیس تور دی سپین دی زیړ دی څنګه دی صرف دا سترګې چې دي دا کیمرا ده دې دا فوراً د هغې نه تصویر والي او هلته مازغه ورکړي چېرې دقسې یو څیز دی نو مازغه هلته فیصله وکړي چې دا خو پلانې سړی دی دا خو پلانې څیز دی دا خو دا څیز دی نو هغه چې کوم دی دی هغه فیصله وکړي لکه لاس یو څیز ته چې کوم دی ورنږدې کېږي نو لاس په خپله ځان د اور نه نشي بچ کولی خو چې دې څنګه دا لاس ورنږدې کېږي او اور ته ورنږدې شي نو دلته ګرموالی دا لاس محسوس کړي نو هلته دماغو ته چې کوم دی اطلاع لاړه شي چېرې دا سیس چې کوم دی ګرم دی نو هلته دماغ فوراً دله کمانډ ورکړي چې رسته که لاس ورنوړی او هلته د اور د نظر سره چې کوم دی هلته هغه تصویر د اور هم چې کوم دی هغه فوراً چې کوم دی دماغ وله ورکړي چې دقسې شی دی بس هغه فوراً چې کوم دی دماغ دله کمانډ ورکړي چې ور واپس شه کنې لا وسوځي نو اوس یو سړی به وایي چې نه دا خو دی په خپله دا لاس نو دا لیوني چې کوم دی لیوني دی په دې پوهېږي کله اوبو ته ځان وغورځوي کله اور ته ځان وغورځوي کله ولې چې هلته هغه ته کمانډ نه میلاویږي اکاشن هغه ته نه میلاویږي بس هلته دغه سترګې خو فیصله نشي کولی هغو سترګو باندې ګوري یو څیز ته او نقصاني کوي یې ځان هم نقصاني کوي او هغه هم نقصاني کوي ښه ورته ګوري چې دا اور دی لاس پې کېدي وجه دا ده چې هلته هغه کار نه کوي نو دا الله پاک چې کوم دی دویم د دغې څیز د استعمال لپاره بیا دله عقل ورکړی دی عقل چې دی به اوس د عقل نه کار اخلي الله فرمایي ان السمع والبصر والفؤاد الله فرمایي د دې اورېدو د لیدو او ستا د عقل چې کوم دی والفؤاد ته مراد اشاره عقل دره د دې به زه تا نه تپوس کوم د دې نعمتونو به زه تا نه تپوس کوم چې دا دې څنګه استعمال کړم نو هر کله چې دی ړومبې به دی په دې حواس خمسه ځان بچ کړي حواس خمسه سره دی بیا څه حده پورې به ځان بچ کړي اخوا بیا دې کار نشي کولی نو بیا به دی د عقل نه کار اخلي بیا به د عقل نه کار اخلي هر کله چې د عقل هم د کار پرېږدي نو اوس به څه کوي نو دغه ځای کې چې کوم دی بیا د وحی ابتدا وشي بیا دغه ځای کې د وحی ابتدا وشي اوس دی وحی ته ضرورتمند شو وي د ټولو انسانانو عقل چې راجمع کې نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام چې د ټولو دنیا د انسانانو عقلونو علمونه او پوی او سمج ختم شي نو دغه ځای کې د پیغمبر د عقل ایله شروع شي یعنی د پیغمبرانو عقل له تمام انسانانو نه سیوا دی چې د تمام انسانانو عقل راورسي نو چې هغې آخري پوینټ ته ورسي دغه ځای کې د پیغمبر د عقل د لومړني پوینټ ابتدا وشي هغه ته الله دونه پوی او عقل ورکړي خو چې هر کله د پیغمبر د عقل انتها راورسي هغه ختم شي نو دغه ځای کې د وحی ابتدا وشي نو لهذا انسان الله پاک بې رهنمایي نه پرېږدي دغسې نه پرېږدي شتر بې مهاره خو بدقسمتي د انسان دا ده چې دی دا رهنمایي قبوله کړي نو اوس چې کوم انسان دا رهنمایي نه قبلوي نو بس مثال یې د هغه ماشوم دی چې که په اور یې ځان وسوځو که په چاړې ځان خوښ کړو کار سو نو خوش قسمت انسان هغه دی چې دی د الله د کتاب نه د قرآن نه او د دې الهي رهنمایي نه دی فایده والی او د خپل ژوند کې راولي الله تبارک وتعالی په دې خبرونو به ماته بیا تاسو ته د عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا سبب ان شاء الله بیا دی وه باندې لیک سروازي ورځ بدري بحث کوه الله تبارک وتعالی دې دا طاقت او همت ټول لره کې واخر دعوانا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا وارحم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم داري استاد غرور تم دعا وکړه چې الله مغفرت نصیب کړي خدای پاک دې وبخي الله دې سونه بیماران چې الله دې ټول زموږ رشتہ دارو کې یو کس ته ډېره سخته مسله سره دښمنی پیښه شوې ده دعا وته وکړه چې الله پاک دا مسله په خیر حل کړي الله دا مسله په خیر حل کړي الله دې ټول پر دې وساتي الله دې زموږ ټول پر دې وساتي دښمنو مصیبتونو تربګانو د الله موږ ټول محفوظ وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم جزاک الله خدای پاک مو